لکه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى علی واحدا صلی الله علیه عشرا، چا چې په ما باندې یو کرتی درود شریف وایو الله سبحانه و تعالی به انسان باندې لس کرته رحمت نازل کی. عزتمندو د درود شریف ډیر زیات فضایل په احادیثو کې راغلي دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام الله سبحانه و تعالی په خپل باندې د درود شریف فضیلت چې کوم دی هغه نبی علیه السلام ته ښودلی چې امت ته دا ووایي چې په تا باندې درود شریف وایي الله سبحانه و تعالی به دې باندې رحمتونه نازل کړي، د دیو دعاګانې به قبول کړي، د دیو ټینشنونه به چې کوم دی ختم کړي. عزتمندو کوم انسان چې ډیر زیات درود شریف وایي او د درود شریف په کثرت سره د ورځې په ځان باندې لازم کړي او دا وایي الله سبحانه و تعالی به د انسان مستجاب الدعوات وګرځي، د دې انسان به الله سبحانه و تعالی دعاګانې قبلوي. دا چې کومه دعا غواړي هغه دعا به د دې انسان قبلي کړي چې دا په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې په کثرت سره درود شریف وایي. د درود شریف په فضایلو کې یو کتاب لیکلی شوی دی دلایل الخیرات نومې دی او د دې کتاب د مصنف نوم محمد ابن سلیمان الجزویلی رحمه الله دی. دا کتاب د ولې لیکلی دی او د څه وجې نه لیکلی دی خپله واقعه ذکر کوي چې زه یو ورځ په سفر باندې روان وم او یو ځای ته ورسېدم چې د مونځ ټیم راغی او د مونځ وخت شو نو ما ته یو کوی میلاو شو په کوی کې ښه اوبه م وي خو زما سره څه ذریعه نه وه چې ما د دې کوی نه دا اوبه راچوتې کلي وې په څه ذریعه سره چې ما پې ځان اودس کړی وی بوکه وغیره هم په کوی باندې نه و زما سره هم څه نه و. نو هلته رانه د مونځ ټیم هم ناوخته کېدو د مونځ هم ناوخته و او اوبو ته هم نه وررسېدم. په دې کې یو ماشومه راله او ما ته وویل چې څوک یې؟ ویل ما ورته ویل چې زه محمد ابن سلیمان الجزولی یم. ویل چې هغه مشهور عالم هغه غټ بزرګ انسان ویل چې و بس حقه یم خلک راته هغه وایي. وایي ما ته یې وویل چې څه مسله ده درته؟ ویل ما ورته ویل چې دا کوی کې دا اوبه دي د مونځ ټیم دی او څه ذریعه د راختلو نشته چې دا اوبه راوخېږم او اودس پرې وکړم. ویل چې ته خو دومره غټ عالم یې څه ذکر اذکار څه سره نشته چې هغه پې ووي او دا اوبه پې ځان له څخه راوخېږي؟ ویل ما ورته ویل چې داسې کویس هم نشته دی را سره. ویل حیران شوم ته. ویل هغه ماشوم چې کوم دی خپلې لاړې راواخېستې د کوی ته ورټوکې او کوی هغه اوبه د کوی سر ته راورسېدل ما ته چې اودس پرې وکړل ما پرې اودس وکړو خپل لمونځ مې وکړو. ویل زه ډېر حیران شوم هغه ماشوم ته مې وویل چې ستا داسې څه عمل دی چې لکه تا به دې عمل په ذریعه باندې د کوی د یخ نه چې کوم دی سر ته اوبه راویستي؟ هغې وویل چې زما هم داسې خاص عمل نشته دی خو د الله په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویږم او په هغې باندې درود شریف په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ویم نو د هغې د برکت په وجه باندې الله سبحانه وتعالی زما دعا هم قبلی او ما چې د کوی ته دا لاړې ورټوکلي نو دا د دغې عمل په وجه باندې الله سبحانه وتعالی دا اوبه د کوی دې سر له راوستي. ویل ما په زړه کې دا قصد او اراده وکړه چې کله م کلي ته ورسم نو د درود شریف په فضایلو باندې به یو کتاب لیکم او په درود شریف به یو کتاب لیکم نو هغه دغه دلایل الخیرات بیا ولو. نو درود شریف چې کوم انسان وي دا انسان الله سبحانه وتعالی دعاګانې هم قبلوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه نږدې کس ماته د ټولو نه محبوبه کس به ماته هغه چې په ما باندې ډېر درود ویلی. قیامت ډېره سخته ورځ ده عزتمندو، ډېره هیبتناکه ورځ ده، ډېره د سختۍ ورځ ده، ډېره د تنهایۍ ورځ ده د قیامت ورځ. عزتمندو هر انسان به په خپل غم کې ډوب وي، پیغمبران به په خپل غم کې ډوب وي، نفسي نفسي به وایي، امتیان به هم هر څوک به چې کوم دی په خپل غم کې ډوب وي چې زما سبا الله سبحانه وتعالی څنګه فیصله کوي. نبی علیه السلام فرمایي په دغه سخته ورځ چې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه چې مور پلار وروڼه خویندې دا هر یو بچی دا هر یو به د یو بل نه تښتي زما نه څه ونه غواړي. نبی علیه السلام فرمایي چې دا نور به چې کوم دی د یو میل په فاصله کې رانږدې شوی دی، یو میل په فاصله کې دومره به دا انور رانږدې وي، سخته ګرمي به وي. نبی علیه السلام فرمایي په دغه سخته ورځ به هغه انسان ما ته ډېر زیات نږدې وي، ما ته به ډېر زیات محبوبه وي، ما ته به ډېر زیات نږدې وي کوم انسان چې په ما باندې په دنیا کې زیات درود ویلی دی. نو درود شریف ویل او د درود شریف په کثرت سره ویل دا ډېر زیات فضیلت لري. عزتمندو یو پیر نبی علیه الصلاة والسلام راغی حضرت ابو طلحه انصاري رضی الله تعالی عنه وایي چې الله رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ راغی او په دې مخ باندې د خوشحالۍ اظهار و، داسې خندېدونکی اظهار پې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه چې کوم دی خندېدونکی و، په مخ به یې رونق و. وایي په دغه ورځ چې راغی نو یو خاص قسم اثر پې ویل. ویې فرمیل چې اوس دا جبرایل علیه الصلاة والسلام راغی او ما ته یې ویل چې الله سبحانه وتعالی وایي چې کوم بنده کم یو امتي په تا باندې یو پیر درود شریف وایي الله سبحانه وتعالی به یې لس ګناهونه معاف کړي، لس درجې به یې بلندې کړي او لس نیکۍ به چې کوم دی هغه د په عملنامه کې ولیکي. عزتمندو دومره لوی فضیلت چې کوم دی دا د درود شریف په ویلو باندې دی. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، صحابي روایت نه نقل کوي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل
په ما باندې چې چا درود شریف پرې چې کوم دی د جنت لار خطا کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په ما باندې درود شریف پرېښو نو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف وایي ښه په کثرت سره د الله په پیغمبر باندې درود شریف وایي د درود شریف ډېر لوی فضایل دي خلک وایي زموږ دواګانې نه قبلېږي موږ چې څه دوا وغواړو هغه نه قبلېږي د ورځې چې کوم دی په ځان باندې دا لازم کوي مختصر درود شریفونه دي د ورځې 1000 کرته 1500 کرته 800 کرته چې کوم دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي چې څه قسم دوا غواړي الله سبحانه وتعالی به تاسو هغه دوا ان شاء الله په خپل فضل او کرم سره قبلوي نو درود شریف دا ډېر په کثرت سره دا ټینشن د ختمولو لویه ذریعه ده بعضې انسانان چې کوم دی همیشه په ټینشن کې او مازغو باندې چې کوم دی 24 غنټې بوج وي نو هغه دا په کار چې په کثرت سره په نبی علیه السلام باندې درود شریف وایي او درود شریف چې کوم دی دا په همیشوالي کرم چې په ټینشن په حالت کې وي بس درود شریف په نبی علیه السلام وایي چې الله سبحانه وتعالی رحمتونه په تاسو باندې کله نازلېدل او د هغه رحمتونه تاسو ته متوجه نو تاسو به الله سبحانه وتعالی د هر قسمه ټینشن نه لرې ساتي خو اوس په کوم درود شریف وایو مولانا مدني رحمه الله به چې کوم دی هغه چې کوم درود شریف وایو هغه دا دی هغه به دا درود شریف ډېر په کثرت سره وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى چې اے الله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دومره رحمتونه نازل کا عدد ما في علمك په دومره عدد سره چې څومره عدد ستا په علم کې دی وعدد ما تحب وترضى او په دومره عدد سره چې په څومره باندې ته راضي کېږي نو اوس وایي د الله سبحانه وتعالی په علم کې به څومره په دوو ټکو کې چې کوم دی دا ټوله دنیا چې کوم دی ته رابنده کړه عدد ما فی علمک او عدد ما تحب ته دا درود شریف په کثرت سره وایه ته بیا ګوره چې ستا سره د شپې څه کېږي ستا ته د نبي علیه الصلاۃ والسلام دیدار نصیب کېږي که نه تا ته د نبي علیه السلام زیارت نصیب کېږي که نه نو درود شریف چې کوم دی دا په کثرت سره وایي د دې سره چې کوم دی ذهني ټینشنونه دا هم ختمیږي مستجاب الدعوات به ګرځي چې څه دوام د الله سبحانه وتعالی نه غواړي هغه به قبلېږي حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې په کومه دعا پسې درود شریف ونه ویلی شي دا دعا د ځمکې د اسمان ترمنځ اویزانې دا نه قبلېږي تر څو چې په دې دعا پسې درود شریف نه ویلی شوی درود شریف ډېر په کثرت باندې وایو عزتمندو الله سبحانه وتعالی به زموږ او ستاسو ټینشنونه هم کم کړي الله سبحانه وتعالی به زموږ ستاسو دعاګانې هم قبول کړي او الله سبحانه وتعالی په موږ او تاسو باندې رحمتونه هم رانازل کړي الله سبحانه وتعالی د خبر باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین